خلکو باندې به ځان نه بوج کوي. نبی علیه السلام به د خپلو بیبیانو سره هم خوش طبیعتي کوله. کله چې نبی علیه السلام اخره بیماري وه، د هغې نه چې نبی علیه السلام بیا وفات شو، د نبی علیه السلام به په سر مبارک ډېر زیات درد به و. نو نبی علیه السلام په دغې ورځو کې جنت البقیع ته لاړو. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي جنت البقیع ته تللی وای، مقبرې ته. واپس چې راغې زما په سر ډېر زیات دړو، ډېر زیات. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي زما په سر ډېر دړو. ما وی چې وا رأساه، وا سر مې مات شو، دړ دی پې. نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې عایشه په سر خو زما هم دړ دی، په سر خو زما هم دړ دی. ما وفرمیل چې د الله پیغمبر په سر مې ډېر زیات درد دی، که نه ماتېږي مې سر. نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې عایشه خفه کېږه مه، عایشه خفه کېږه مه، که مړه شوې نو خیر دی، زه به دې جنازه وکړمه. که مړه شوې نو خیر دی، زه به دې جنازه وکړمه. اوس ښځې ته چې خاوند دا ووایي که نه، نو ښځه ورته وایي چې ښه. نبی علیه السلام عایشې رضی الله عنها وفرمیل عایشه خفه کېږه مه، بختوره ښځه که مړه شوې نو جنازه به در باندې زه وکړمه. نو عایشه رضی الله عنها وفرمیل واو ما ته پته ده سهار به زه مړه یم، مازدیګر به ځان له بله کړي زما په ځای باندې. ښځې خو داسې خاوند ته ووایي داسې وي واو ما ته پته ده مازدیګر به ځان له بله کړي. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وخندل عایشه الله به تا ستا د دې درد نه سمه کړي، سمه به شي، خیر دی. خو زما په سر چې کوم درد دی د دې درد نه به زه پانه سم، او د دې درد د وجې نه به زه د الله سره ملاقات کوم. هغه بیماري و نبی علیه الصلاة والسلام پکې بیا وفات هم شو. دا د نبی علیه السلام د خپلې بیبي سره خوش طبیعتي کول دي. یو ځلې په سارا په سفر باندې تله، په سفر کې سره عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وه. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه ورته وفرمیل شابه ځئ مخکې ځئ، شابه قافله وباسئ. ټول مخکې لاړو، خوش میدان پاتې شو. نبی علیه السلام عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته فرمایي عایشه د منډې مقابله کوو، عایشه د منډې مقابله کوو. عایشه صدیقه رضی الله عنها ته وفرمیل د الله پیغمبره ولې نه چې مقابله وکړو. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وړه جینۍ وه، د بدن نه سپکه وه. مونږ منډه کړه، زه د نبي علیه السلام نه په منډه کې مخکې شوم، مخکې شیتم. ډېر موده بعد په بل سفر باندې تلو، بیا چې داسې یو خوش بیابان راغی، نبی علیه السلام کافرې ته شابه ځئ مخکې ځئ، وځئ. ټول صحابه مخکې لاړو. چې لاړو زه نبی علیه السلام یوازې پاتې شو. ما ته چې عایشه د منډې مقابله کوو، ما ورته چې د الله پیغمبره کوو د منډې مقابله. چې منډه خو وواله، دا ځل رانه نبی علیه الصلاة والسلام مخکې شو. ځکه زه اوس درنه شوی وم، بدن مې غټ شوی و. نو نبی علیه الصلاة والسلام رانه مخکې شو. ما ته چې عایشه بدل دې خلاص شو، مخکې تا ګټلې وه، اوس ما وګټله. دا ګوره د خپل کور والا سره هغه خوش طبیعتي کول دي د نبی علیه السلام. دا د نبی علیه السلام اخلاق مبارک دي.